چې نه د شپې آرام شته نه د ورځې نوره هڅه یې په وجود کې بربار یم. هغه ځوان چې نږدې 10 کاله یې خوب نه دی کړی. مقصد سید محمد د خوست د علي شیر ولسوالۍ اړوند د هارون خیلو اوسیدونکی دی. 14 کاله عمر لري. د نوموړي په وینا شاوخوا د 3 لسیزو ویښ پاتې شوی دی. سید محمد زیاتوي نه ورته یادېږي چې نوموړی د کله هم ویده شوی وي. تقریبا بیا د 1 کلنۍ نه تر اوسه پورې مو ته نه یادېږي چې مو خوبه کړی وي. خپل دماغ مو ته تسلي نه درو کړی چې تو خوب کړی وي خو بېوله وي. نو داسې یو وخت و چې زه بربار هلته وم د کورنۍ به مو ته وایي چې مقصد پټشمي ته ته جګېږې خو زه به ویښ وم. دی به وایي چې مقصد د پټشمي پوره جګېږې نو مو به د ټوله کورنۍ چې وه پټشمي ته مو به جګوله. یو ډاکټر ته ورغلم. نوموړی وایي چې په ځینو حالاتو کې د بدن ځینې غړي فلج ته ورته حالت غوره کوي. د سید محمد په وینا د افغانستان ورهاخوا ګاونډي هیواد پاکستان کې هم د اعصابو پیاوړو متخصصینو ته ورغلی دی او د خوب کولو لپاره یې ورځینې تداوي کړي خو درملو هم ورباندې هیڅ نوع اغېزه نه ده کړې. چې نه د شپې آرام شته نه د ورځې نوره هڅه یې په وجود کې بربار یم. نه مې کوم ځای خوږېږي نه درد کې نه مې تبه وي نه مې سار خوږېږي خو مقصد نارامه وم. پېښور کې مې خاطر یو ډاکټر سره شارټ کېښولو چې د کومې ګولۍ ته مو ته روکړې دي یوه نسخه مې ترې وخوړله. دویمې نسخې ته چې ورغلم مې ته د کومې دوايي ډاکټر صاحب ته مو ته روکوئ نو دا خو یې نشي دوایي دو بلکې زه نشه نه کوم خو دا خو مو هېڅ تاثیر نه کوي. په لیار چې روانم تندکونه خورم خوب مې نشته. د نوموړي په وینا د خوب څخه بې برخېتوب ورته سخت تمام شوی دی او په تیر کې د ویښ پاتې کېدو له امله د ځان وژنې هڅه هم کړې ده خو اوس معمولا د نورو خلکو په څیر ژوند کوي. سید محمد زیاتوي په روحي لحاظ ډیر ښه دی. د ښوونځي لوستلو ترڅنګ یې د قرآن کریم یوه برخه هم یاده کړې خو د اقتصادي ستونزو له امله هر څه ترې په کوچنیوالي کې پاتې شول. مو الحمدلله یو قرآن مې هسې ختم کړی و مخکې بیا دومره سخته حافظه کې بیا روغ یم کوي یم چې حافظ صاحب یوه کیله سباک یا یو مخ سباک ورته ویلو نور به حافظ مو ته نه اوس و مولوي صاحب مو ته نه اوس و مکمل قرآن شریف به مو چې څومره ویتیاله شو یو په یعنې د استفارې څلورمه حصه سباک به مو خپل ویتیالو حافظې نه دومره زه کوي یم. بیا ورته ووایي د حافظو مشوره وکړه وایي چې ته حفظ وکړه. مو ته زه آماده یم حفظ کوم. حفظ مې چې شروع کړو تقریبا 9 پرې قرآن مې یاد کړو. یا د دا تپوکاتو ځینې روغتیا پالان وایي که کوم انسان تر 10 ورځو بې خوبه پاتې شي ممکن ژوندی پاتې نشي خو سید محمد وایي د خوب کولو خوند یې تر اوسه نه دی لیدلی او ترڅنګ یې د خلکو د هغو تهمتونو په تنګ راغلی چې د نوموړي نااشنا ناروغي دروغ ګڼي او دا کار د شهرت لپاره یو حرکت بولي. د سید محمد لپاره دا کوم حیرانونکی خبر نه دی چې نوموړی شاوخوا 10 کاله ویښ پاتې شوی دی. سید محمد خوب کولو ته اړتیا لري خو سید محمد د دې ناروغۍ د تداوۍ په موخه د حکومت او یا هم په هیواد کې نورو روغتیایي او مرستندویه بنسټونو همکارۍ ته اړتیا لري. نورالله نوري، زرغون تلویزیون خوست، د هارون خیلو سیمه.